بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. خاغلو لدنكو أوریدنکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا د یو ځل بیا ستاسو خدمت کې یو بل نوی درس په باره د ذوالحجة الحرام او د هغې د ثوابونو په مورد باندې وړاندې کوو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من عمل ازکا عند الله ولا اعظم اجرا من خیر یعمله فی عشر الاضحى. فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې یو عمل نشته چې هغه ډیر پاک وي د الله عز وجل په نزد باندې او ډیر لوی وي د الله عز وجل په دربار کې د اجر په لحاظ باندې من خیر یعمله فی عشر الاضحى د هغه صالح او نیک عمل نه چې مسلمان بندۍ کوي په دې لسو ورځو د اختر کې. د اختر دغه میاشت چې ذوالحجة الحرام ده د دې په لسو ورځو کې چې څونه د عمل د نیک عمل اجرونه او ثوابونه دي د کال په نورو موسمونو کې دونه ثوابونه پکې نشته. حدیث حسن دی او ترغیب دی دې طرف ته چې مؤمنانو د صالح او نیک عمل د کولو موسم را ورسید او په دې کې برخه واخلي. فرمایي راوی الحدیث حدیث الترغیب والترهیب د امام منذری کې راغلی دی. لمبر دی یوزر یوسل اتسلویخت. یقول الراوی وی راوی الحدیث فکان سعید بن جبیر رحمه الله او سعید بن جبیر رحمه الله یجتهد فیها ما لا یبلغه احد چې دون کوښښ به یې په بندګۍ او عبادت کې کاوه په دې لسو ورځو کې چې هغه سره به هیچ چا په دې میدان کې سیالي نشوه کولی. یعنی د امت غوره خلک صحابه او تابعین فقها او محدثین مؤمنان رضوان الله علیهم اجمعین هغوی په دې لسو شپو کې ډیر زیات عبادت کړی دی په ډیر اعلی مسنونه طریقه باندې کړی دی. یو د هغوی د جملې نه مشهور تابعی او د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما شاگرد سعید ابن جبیر رحمه الله دی. فرمای راوی الحدیث چې دونه کوښښ به یې کاو چې د هغه دې کوښښ ته هیڅ څوک نشه رسېدلی. دونه به یې ځان ستومانه کوو د دې لسو شپو په عبادت کې. حافظ ابن حجر رحمه الله په فتح الباری کې داسې راوړي دي چې والذي يظهر هغه چې ښکاره ده هغه دا ده چې ان السبب فی امتیاز عشر ذي الحجة لمکان اجتماع امهات العبادة فيه. وجه دا ده چې دا لس ورځې بختورې او مبارکې دي ځکه دا هغه لس مبارکې ورځې دي چې دې کې لوی عبادتونه هغه ټول راجمع کېدی شي. نو ګوري لمونځ پکې کېدی شي، نوافل فرایض روجې پکې نیولی کېدی شي، قضا او همدارنګې لس روجې یا 9 روجې د لوی اختر د میاشتې والصدقة والحج او په دې میاشت په دې ورځو کې صدقات ایستلی شي او حج اجرا کولی شي. ولا يتأتى ذلك في غیره او دغه عبادت په آن واحده کې او په یو موسم کې په بل موسم کې نه جمع کېږي بې د دې لسو ورځو نه. نو ښایي چې مسلمان د دې عشرې قدر او عزت وکړي. ابو عثمان النهدي رحمه الله چې مخضرمي تابعي دی کبیر د تابعیینو نه دی هغه فرمایي كان السلف يعظمون 13 د امت نیکانو با د 13 ډیر قدر او احترام کاو. یو 10 آخر رمضان د رمضان وروستنۍ 10 دویم 10 ذی الحجه 10 د ذوالحجة الحرام چې هغه را روانه ده انشاءالله و10 اول المحرم
او عشره اوله د محرم الحرام. دا ابو عثمان النهدي رحمه الله د قول وینا مطلب دا دی چې مؤمنانو حرص وکړي چې په دې مبارکو شپو ورځو کې ځان ته صالح اعمال تیار کړي. الله دې وکړي چې زموږ لیدونکي اوریدونکي خویندې ورونه هغوی د الله عز وجل د دې موسم قدر وکړي او د هر چا سره په نیکو اعمالو کې او اخلاقو کې سیالي وکړي. اله العالمین دې موږ ته هم توفیق راکړي چې دغه عشره د ذوالحجة الحرام په عباداتو باندې آباد او خیراز او ښایسته کو او دغه مبارک شپې او ورځې د الله د افغانستان په خاوره او په اسلامي نړۍ په داسې حال کې راولي چې زموږ د مؤمنانو ترمنځ وینه تویېدنه بنده شوي وي، خیر او برکت او اتفاق او اتحاد نازل شوی او په ملک کې مو واقعي حقیقي د قرآن او سنت بالادستی او حاکمیت راغلی او د مؤمنانو د وینو حفاظت شوی وي. اله العالمین زموږ د ټول ملت د وینې حفاظت وکړي، زموږ د ملي او اسلامي نوامیس او اقدارو حفاظت وکړي او په افغانستان باندې خیر او برکت نازل کړي او د شر او د فساد نه زموږ ټوله خاوره محفوظه وساتي. امین یا رب العالمین.